دیني ادارې بنیاد بلکې د هر ادارې بنیاد څوک دي نو خلک به وایي چې دا د پیسو لپاره. زه به دې خلکو ته حیران یم چې آیا د پیسو دپاره کار کول دا ګناه؟ زموږ پیغمبر علیه صلات وسلام خو فرمایي چې د پیسو دپاره کار کول فرض دی. الکسب الحلال فریضة بعد الفریضة. حلال کسب کول، حلال کار کول، د اولاد دپاره حلاله نفقه ګټل دا فرض دی. دا خلک په یو دای بنیاد دا خبره کوي لکه یو غلط کار دا ډاکټر چې دا ډاکټري زده کوي دا د څه دپاره؟ ته خپل ماشومان ورولې 1500 فیس روپۍ دا د څه دپاره؟ دا ماسټران چې 25 میاشتې 50 زره تنخواوې اخلي دا د څه دپاره؟ پر دا نادراو په پاسپورټ چې ولاړ دي دا 25 زره تنخواوې اخلي د هغه سره نوره بیداري هم ورسره کوي دا د څه دپاره؟ په دا لیلیز او پلوسو کې چې دا ولاړ دي دا دومره پیسې اخلي سره د بیداري دا د څه دپاره؟ یعنی د دنیا هر طبقه چې د پیسو دپاره څه کوي څوک څه نه وایي. خو که مولوي صاحب د مدرسې بنیاد کېښود یا د اقرا بنیاد کېښود دا د پیسو زه خو هم د پیسو دپاره ستا خو به د زوی د تعلیم سره مقصد وي، ستا خو به د زوی د تربیت سره مقصد وي، ستا د ده د نیت سره څه کار وي؟ د ده چې هر نیت دی خو ستا زوی ته تعلیم ورکوي، ستا زوی ته تربیه ورکوي، ستا د زوی دپاره تعمیر درولی دي، ستا د زوی دپاره خادمان درولی دي، ستا د بچي دپاره ماشټران درولی دي، ستا بچانو ته قرآن ورزده کوي، لمونځ ورزده کوي. نو آیا دی حق نه لري چې د ده د کور او د کور د روزګار ذمه ته الله دې موږ ته هدایت وکړي. خبرې خو ډېرې دي خو دپاره د دې درته وایم چې تاسې هر څه ته د شک په نظر مه ګورئ. نن خو هر څه ته د شک په نظر ګوري. هر څوک چې که د دنیا دپاره کوي نو الله ثواب ورکوي، که دغه ماشوم انګریزي د دنیا دپاره زده کوي د کاروبار دپاره الله ثواب ورکوي، که څوک اداره د کاروبار دپاره جوړوي. کاروبار دا د مؤمن دپاره یو ضروري شی دی. اقتصاد برابرول دا د دین سره تعلق لري د دنیا سره نه، بلکې دا زموږ ټول علماء په اسلام کې دنیاداري نشته، دینداري ده. کاروبار کول، پیسه ګټل، یعنی دغه موټران چلول، دوکانونه کول دا ټول عبادت دی، یو هم د عبادت نه دی وتلی. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.